خبرې ما ډېرې خبرې ما ویل چې زه به یو څو خبرې کوم خو هغه څه افسر افغان په خپلو شعرونو کې وکړي، څه ډاکټر همدرد یوسفزي صاحب په خپل نظم کې وکړي، څه کیس صاحب بیان کړي. نو د خبرو دپاره ما ته ډېر څه پاتې نه دي. بهرحال حمزه بابا رحمت الله علیه دا شعر شاید په داسې یو موقع ویلی و چې واپس جوړوده بخت د پښتنو راغلی دی، واپس جوړوده بخت د پښتنو راغلی دی، دا شوق چې په ظلمو کې د پښتو راغلی دی. نو که سټیټسټیکلي مونږ خبره کوو نو زمونږ د پښتنو د آبادۍ 15-16 سلنه چې کومه ده دا ظلمي جوړوي. نن په دې تالار کې کوو کثیر تعداد چې کوم دی، اکثریت چې کوم دی هغه د ظلمو دی، او دا په دې خبره دلیل دی چې کله د کام اکثریت چونکې دغه ظلمي دي او نن په دې حال کې په اکثریت کې دغه ظلمي موجود دي، نو دا په دې خبره دلیل دی چې دا اکثریت دا د خپلې ژبې سره لیونۍ مینه لري او دا د خپلې ژبې د مسایلو نه خبر دي، په هغې خبره هم کول غواړي، په هغې خبره هم کولی شي. دا کومو ظلمو چې شعرونه وویل دغه ټولو مسایل چې په دې پښتون وطن تېر شوي دي هغې ته پکې ډېرې اشارې نه وي، ډېرې ښکاره خبرې. او اوس اشارو کنایو کې به سړی هله خبره کوي چې څوک هغه سره دښمني په اشارو کنایو کې کوي. مونږ سره څومره ښکاره دښمني کېږي نو مونږ به ښکاره خبره وکړو، ځکه چې دا وطن زمونږ دی، دا مونږ له خدای راکړی دی، دا هېڅ چا نه دی راکړی، دا خدای مونږ له دا وطن راکړی دی. په دې وطن کې که دا ژبه ده دا زما ده، په دې وطن کې که دا وسایل دي دا زما دي، او که دې وسایلو ته کم خطرونه پېښ دي د هغې مخه به مونږ نیسو، ځکه دا خطرونه مونږ ته پېښ دي. نو دې ظلمو کې چې زه دا شعور وینم نو خامخا سړی په دې باندې زړه راډکولی شي چې زموږ د ظلمو د دې وطن د دې قام د دې ژبې آینده ډېر روښانه دی. د خپل ځان په تېرېستلو کې وخت لګي، د خپل ځان په تېرېستلو کې وخت لګي، د پاگل په پوهولو کې وخت لګي. او د غزل ویل د لږ مشقت کار دی، د غزل ویل د لږ مشقت کار دی، د غزل په پیژندلو کې وخت لګي. د غزل ویل د لږ مشقت کار دی، د غزل په پیژندلو کې وخت لګي. او دا غمونه څه د کلي لارې نه دي، دا د ځوانانو ته ډالۍ وي چې دا غمونه څه د کلي لارې نه دي، بیدار اوسه دې ځنګلو کې وخت لګي. دا غمونه څه د کلي لارې نه دي، بیدار اوسه دې ځنګلو کې وخت لګي. او چړندو کې آینه شي کمال وکړي، چړندو کې آینه شي کمال وکړي، که هر څو په دې شډلو کې وخت لګي. او هر مزل د موټروې مزل خو نه وي، هر مزل د موټروې مزل خو نه وي، خان د مزنې مزلو کې وخت لګي. هر مزل د موټروې مزل خو نه وي، خان د مزنې مزلو کې وخت لګي. ډېره مننه. هر مزل د موټروې مزل خو نه وي، خان دمه ځنې مزلو کې وخت لګي. او زه تر دې ځایه بې پامه وم راغلی، زه تر دې ځایه بې پامه وم راغلی، له دې ځایه به مې تللو کې وخت لګي. زه تر دې ځایه بې پامه وم راغلی، له دې ځایه به مې تللو کې وخت لګي. او بیړندیو د شعور راتګ ته واورئ، بیړندیو د شعور راتګ ته واورئ، په سپرلي خو به کنګلو کې وخت لګي. او د کتاب سړي هم ډېر لږ دي چې وایي، د کتاب سړي هم ډېر لږ دي چې وایي، د فکرونو په تللو کې وخت لګي. او له ممتاز سترګې واړوه چې دود شي،
له ممتازه سترګې واړوه چې دود شي ستا نو څه د ده ځپلو کې وخت لګي